ستانکزي یو ځل بیا په طالبانو کلکه نیوکه وکړه. دا چې څه یې ویلي دي پوره جزئیات هم دلته راسره وګورئ. ستانکزي د ښوونځیو تړلو پاتې کېدو له امله خلک له اسلامي امارته واټن اخلي. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي د پنجشنبې په ورځ په یوه پروګرام کې ویلي چې د ښوونځیو تړلي پاتې کېدل د اسلامي امارته د خلکو او ځینو هیوادونو ترمنځ د واټن ډیریدو یو له اصلي لاملونو څخه دی. ښاغلی ستانکزي د هغو زده کوونکو او زده کړیالانو د فراغت په غونډه کې چې د سرحدونو قومونو قبایلو چارو وزارت په ملاتړ یې تحصیلي سندونه ترلاسه کړي وایي له پوهنې پرته ټولنه تیاره ده او یو ځل بیا یې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو پر پرانیستي ټینګار وکړ. شیر محمد عباس ستانکزي ویلي دا د هر چا حق دی، طبیعي حق دی چې الله او رسول یې ورته ورکړی. هغه حق دی چې طبیعت او ټولنې ورکړی. څنګه کیدای شي چې څوک دا حق واخلي؟ که چیرې څوک دا حق واخلي د افغانانو او دغه هیواد د خلکو پر وړاندې ښکاره تیری او ظلم دی. هڅه وکړئ چې د زده کړو دروازې د ټولو پر مخ پرانیزئ. نن زموږ یوازینۍ ستونزه چې له خپل هیواده یا له ګاونډي او له نړۍ سره یې لرو پر زده کړو دی. او که چیرې نن زموږ هیواد له موږ واټن واخلي، له موږه ناراحته کیږي یا له موږه ګیله لري، هغه هم پر دغې زده کړو دی. ګډونوال حمید الله هوتک هم څرګندونې د هیواد یوازې په امارت هم نه جوړي او یوازې په جمهوریت هم نه جوړیږي. یوازې په حکومت مطلب مې دا دی که چیرې ولس د حکومت تر شا ولاړ شي هر څه کولی شي. د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت سرپرست بیا وایي هغه ځوانان یې زده کړو ته راجلب کړي چې په لرې پرتو سیمو کې اوسي او ښوونځي ترې لرې دي. هغه زیاتوي چې د عصري او دیني زده کړو ترمنځ هیڅ ډول واټن نشته. د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت سرپرست نورالله نوري وایي فاصله حقیقت نه لري، فاصله نشته. د امارت تر قیادت لاندې چې نن کومه روزنه په افغانستان کې ده ولا عظیم خپل تن ویني. خو په له تاسو جار کړم ستاسو د بهبود او تربیت لپاره. عباس ستانکزي داسې مهال له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو پر پرانیستي ټینګار کوي چې د څه باندې 2 کلونو راهیسې یې د بیرته پرانیستل کېدو په تړاو هیڅ خبر نشته.